عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزارين فيه والمتزالين فيه. فدي حدیث خلاصه دا ده چې د الله د رضا او د خوشحالۍ په خاطر انسان د یو چا سره خپلوي قرابت پالي، دغه سره ناسته پاسته وي او محبت یې د الله د پاره وي، سره څه لالچ دنیایي لالچ نه وي، نه یو وی نه یو فراد وی، دا کې نه وي د الله د رضا د پاره چې دا د قرآن والا دي، دا د منځګزار خلک دي، دا د نیکان دي، ستا محض د الله د خاطر دي محبت ورسره وو. نو وای الله پاک وای وجبت محبتي للمتحابين، زما محبت ضرور لازم دی د هغه سره چې هغه دوی محبت کوونکي دي زما د پاره، او متجالسین فی دوی سره ناسته ولاړه کوي زما د پاره، والمتزاورین دوی یو د بل زیارت ملاقاتونه کوي زما د پاره، او هغه یو د بل مالونه سره شندي کوي زما په رضا کې. دا معنا ده چې هغه سړی که څه ده لیدلی نه دی، لکه اوس مثال د مسلمانانو د یو یتیمانانو یا د یو غریبانانو چاندي وي یا یو کار وي، نو زما د رضا دپاره الله وایي مالونه سره ورکوي، یو په بل یو د بله مالونه سره ورکوي زما د رضا دپاره. دا به څنګه روي؟ په روایت کې نور زیاتول د ترمذي شریف راغلی دی. الله تعالی وایي زما محبت د دوی دپاره واجب دی چې زما د لویي د جلال په خاطر و، او د دوی دپاره به منبران وي په قیامت کې به د نور پر منبر به ناست، د نور پر منبر دا د نور به یغبطهما نبیون و شهدا، انبیا و شهدا به په دې رش کې، انبیا و شهیدانو نبیان څونه لوی مقام والا دی، هغه به هم دا وایي چې یاره څومره غټ مقام دی ارمان چې دا هم موږ ته وایي. اوس سوال دا دی نبیانو خو لوی مقامونه دي، د شهداو لوی مقامونه دي، هغه څنګه د دوی په مرتبه باندې یو رش کوي یو تمنا یې کوي؟ وایي د دې معنا خوشحالي ده. انبیا به په خوشحالۍ، شهدا به په خوشحالۍ چې په امت کې دی خلک هم سته ګوره چې نن د نور پر منبر باندې ناست دي، هغه د انوارات د الله پر دوی باندې ولي، د انبیاو شهدا به په دوی باندې خوشحالي کوي. د دې معنا ده. په دې بل حدیث کې راځي هم پیغمبر علیه السلام وایي زما په بندګانو کې دی انسانان ستا چې ما هم بی انبیا ولا شهدا، نه انبیا دي نه شهدا دي، مگر یغبطهم الانبیا و شهدا. انبیا و شهدا به په دوی باندې خوشحالي د قیامت په ورځ. ولی چې دوی پر دې مکان باندې الله ورکړی دی، د الله د طرفه پر دې مکانونه ناست دي چې هغه ډېر د عزت، هغه ډېر د نور پر منبرانو ناست. قالو صحابه کرام یا رسول الله ته موږ خبر که دا څوک دي؟ نبی اسلام ورته هم قوم تحابو بروح الله، روح څه دلته قرآن مراد دی، ول هغه خلک دي چې دوی محبت د قرآن په بنیاد سره لري. بس د مسلمان به دا وي چې د قرآن والا دي، که په مشرق کې دي که په مغرب کې دي، چې د قرآن تلاوت کوي، د قرآن کاریان دي، د قرآن حافظان دي، د قرآن پر حکم ځکه جاری کوي، یا د اصل مشی د قرآن احکام دي. دا تلاوت چې موږ کوو دا یو سنت طریقه ده، په لمانځه کې چې وایو سید د لمانځه رکن دی، مګر دا قرآن اصل مقصد چې الله را لېږلی دی د دې فیصلو د دا حکم کولو دپاره دی چې تی پر قرآن فیصلې سره کوو. مثال کې طور د هر شي حکم الله را لېږلی، د دغه په باره کې هم را لېږلی دی چې مثال یو سړی و یو ښځه په ژبه نه سره پوهېدل، ټیم یې نه سوی تېرولی، الله پاک وایي بس یو سړی دې د دې د پاسه سي، یو سړی دې د هغه د پاسه سي، بس یو دغه دې سره واخلي، طلاقنامه دې سره واخلي، دا ټیم نشي سره تېرولی، بل علاج یې نشته. دغه رقم مثال الله پاک وایي ومن لم يحكم بما انزل الله، که څوک فیصلې نه کوي زما په قرآن، فاولئک هم الظالمون، ظالمان دي، فاولئک هم الکافرون، کافران دي، فاولئک هم الفاسقون، فاسقان دي. نو اصل د فیصلو دپاره راغلی دی، خو د عمل یو نسخه د زموږ دپاره. نو نبی علیه السلام وویل دغه انسانان به د نور پر منبران به ناست دي، دا هغه انسانان دي چې د دوی محبت وي محض د قرآن په بنیاد باندې، نه دوی اوسې وسیله رحمې په مابین کې وه، نه دوی اوسې یو مالونه سره وکړي وو، خالصه پر دغه باندې.
نو دغه انسانان به څنګه نبی اسلام لا يخافون اذا خاف الناس دغه انسانان به نه بیریږي په هغه ورځ باندې چې خلک بیریږي چې قیامت ورځ ده ولا يحزنون نه به غمګین اذا حزن الناس بیا وقرأ هذه الآية دا آیات نبی اسلام د تایید د پاره تلاوت کی او الله پاک وایي الا خبردار ان اولیاء الله الله و ازما دوستان کم دي لا خوف علیهم پر دوی باندې بیا نسته په قیامت کې ولا هم يحزنون او نه به دوی غم کوي د غمګینه به هم نه زما دوستان ده اوس اولیاء الله څوک دي چې دا نه د دوی د په قیامت کې بیا راسته نه به بیریږي نه به غمګینه الله به په خوشحالي په مقام کې راولي دا څوک دي دغه دي الذين آمنوا وكانوا يتقون قرآن کریم وایي هغه دي چې مؤمنان وي او تقوادار وي بس دا هر مؤمن هر تقوادار دا د خدای ویلي دی دا د خدای ویلي دی دا نه ليس دا اولیاء الله جلال الذين آمنوا وكانوا يتقون الله وایي هغه دي چې مؤمنان او بیا څنګه وي تقوادار وي تقوادار دا معنا ده چې د الله څخه بیریږي په هر امر کې په هر فیصله کې دوی د الله څخه بیریږي